زما خاوند ډېر بد چلن کوي. کوم خاوند بهتر دی او زه اوس څه وکړم؟ د زلیخا په نوم د یوې خور پوښتنه. ځواب یې راسره په همدې ویډیو کې وګورئ. په دې هیله چې ویډیو به تر پایه وګورئ او چینل به هم سبسکرایب کړئ. زما خاوند ډېر بد چلنه دی. کوم خاوند بهتر دی؟ پوښتنه زلیخا. ځواب: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ژباړه: ستاسو څخه بهترین هغه دی چې د خپل کور والاو سره ښه وي او زه د خپل کور والاو لپاره تر ټولو ښه یم. له مبارک حدیث شریف څخه دا ثابته شوه چې بهترین خاوند هغه څوک دی چې د خپل کور والاو سره ښه سلوک او رویه کوي. د ښو اخلاقو په هکله په بل حدیث شریف کې راځي: ژباړه: په مؤمنانو کې تر ټولو ښه کامل مؤمن هغه دی چې ښه اخلاق ولري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځه راغله چې زما خاوند پر کوچنیو خبرو باندې زما سره جګړه کوي او کله مې وهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: ستا څېره توره ده، ته خپل میرمن د مینځي په شان ډبوې او بیا ورڅخه لرې کېږې، ولې تا ته حیا نه راځي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه خبره داسې وکړه چې د دې ښځې و خاوند ته یې وویل چې دغه ستا میرمن د یوې مینځې په شان مه ډبوه، بلکې د هغې عزت کوه. دا ځکه چې دغه ښځه ستا د ژوند ملګري او په قرآن کریم کې ورته جامه ویل شوې ده. دوستانو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره لیدلې وي او خوښه شوې به مو وي. ویډیو در سره لایک او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.